جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو، زه یم فرهاد خان او ما سره موجود دی امین وزیر او دلته ما سره موجود دی آصف آفریدي. ګران عزتمندو، موجود یو په مردان کې. مردان تاسو ته پته ده چې د غیرتمندو پښتنو خار دی. د پېښور نه پس د مردان نمبر دی چې دا ډېر غټ خار دی. ګران عزتمندو، په دې ټایم ما سره موجود دی او زما په بیکګراوند باندې که تاسو ګورئ د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره دا د حقیقي ازادي ټایګرز دا بینر تاسو ګورئ. اب نہیں تو کب، هم نہیں تو کون. دا عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره دلته کې په مردان کالج چوک کې دا احتجاجي کیمپ لګېدلی، لایک دھرنا کیمپ دی او د دې دھرنې د دې احتجاج مقصد دا دی چې د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره دوی خود ساخته طور باندې اویرنس خور کی چې د عمران خان صاحب ازادي ولې ضروری ده. امین صاحب څه رڼا اچوئ د عمران خان صاحب ازادي ولې ضروری ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا نعبد و یا نستعین. ټولو نوال خو زه د تاسو چې کوم میډیا د دغه توسط سره مردان خلکو نه زه د گزارش کوم چې دلته مردان کالج چوک چې کوم درنه کیمپ لګېدلی دی د خان صاحب د رهایي دپاره. مونږ ټولو ته پته ده چې عمران خان همیشه په پښتنو باندې ننګ کړی دی او لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې څو شپې مخکې په کټلنګ کې چې کوم پاکستاني ریاست کوم جبر وکړه، کوم ظلم یې وکړه، هغه خان صاحب بالکل مسترد کړی دی. زه خپل د وزیرستان نه مې تعلق دی. خان صاحب همیشه د پیرا د ډرون طیارې مخالفت کړی دی. یې کله هم دا شی اکسپټ کړی نه دی. تاسو ټول چې څومره هم د مردان غیور عوام یې، تاسو نه دا گزارش دی چې د ټولې مسلې حل په دې وخت کې صرف عمران خان دی. چې عمران خان مونږ رها کو، ټولې مسلې به خود ختم شي. تاسو راووځئ، دغه هلکانو سره ودرېږئ، دغه هلکانو ته سات ورکړئ. مونږ د ټول مردان چې څومره ایم پی ایس دي، ایم این ایس دي، هغه ته هم دا وایو چې دغه هلکانو تاسو حوصله جوړه شي، دغه هلکانو سره تاسو ودرېږئ. یو جهان مننه. امین وزیر دلته ما سره موجود دی. امین وزیر د حقیقي ازادي ټایګر پاکستان د هغې پریزیډنټ دی، صدر دی او دې طرف ته زما سره زما دارور آصف افریدي هم ولاړ دی. د حقیقي ازادي ټایګر ترجمان دی، خبرو اترو والا. جی څه ویل غواړئ، څه پیغام ورکوئ؟ په مردان کې موجود یو او څه سټراټیجي ده د عمران خان صاحب ازادي به څنګه کیږي؟ اول خو ستا ډېره مننه او بیا زه د مردان چې کوم غیرتمند خلک دي، مونږ پښتانه یو اکثر د انسان یو عزت دی چې کله ستا په عزت څوک لاس واچوي هغې نه مخکې بیا څه نه پاتې کېږي. نو مسلسل په مونږ باندې دا دهشتګردي مسلط کېږي، مسلسل زمونږ بچي، زمونږ خویندې میندې کونډې کېږي. د څه د وجه؟ دغه د ریاست د ډالرو دپاره دا د ډالر جنګ راوړي په مونږ همیشه دپاره مسلط کوي. لکه څنګه په کټلنګ کې چې دا شی وشو، دا د نه پیله په وزیرستان کې کېده، بیا په تیرا کې کېدلو، په پوره پښتونخوا باندې دا دهشتګردي مسلط شوې وه. زه ټولو مردان والا چې څومره زمونږ وروران دي، څومره زمونږ بهادر ځوانان دي، دا ټولو ته یو پیغام ورکوم چې تر کومه پورې مونږ خپل لیډر عمران خان رها کړی نه وي، د دې ټولو یو مسله حل دی، هغه صرف عمران خان دی. عمران خان چې نن په جیل کې دی، هغه خپل په جایداد په وجه په جیل کې نه دی، نه د هغه څه بزنس دی د هغې په وجه جیل کې دی. هغه صرف د دغه خبرو په وجه په جیل کې دی چې هغه په ملک کې دهشتګردي نه غواړي، یا په ملک کې ډرون اټیک نه غواړي، د دې وجې هغه نن په جیل کې دی. هغو ته پته ده چې عمران خان د جیل نه بار وي نو دا به د دې شي مخنیوی کوي او دا شی به بند شي، مونږ ته به ډالر نه میلاویږي. نو زه تاسو ته گزارش کوم چې دلته کومه د دھرنې کیمپ لګېدلی دی، تاسو ټول پکې بھرپور شرکت وکړئ. په دې نیت یې مه کوئ چې موږ عمران خان د رهایي دپاره کوو، په دې نیت یې وکړئ چې په دې کې مونږ خپل حق غواړو، مونږ امن غواړو، مونږ یاره دهشتګرد نه یو، نه مونږ دهشتګردي غواړو، مونږ په امن کې پرېږدئ. بس مونږ دا گزارش کوو. یو جهان مننه کوو. ګرانو عزتمندو، خبره حقه ده د عمران خان صاحب ازادي ولې ضروري ده. مطلب نور هم زما په ملک کې سیاستدانان هم شته، د تیر شوي 15 کالو نه زما په ملک کې سیاستدانان هم شته، په ګڼ شمېر تعداد باندې شته. زرداري، نواز شریف، فضل الرحمن، شهباز شریف، داسې ډېر نومونه دي. د هغوی دپاره ستاسو په زړونو کې ځای ولې پیدا نه شي؟ ولې چې د هغوی کردار هغه نه دی د لیډرشپ والا، د هغوی کردار، د هغوی هغه لاره چې دا هغه بیسیکلی د عوامو الله په فایده کې نه ده. عمران خان صاحب زه ولې خوښوم؟ زه یو انکر یم، زه یو صحافي یم، زه صرف په دې خوښوم چې عمران خان صاحب غریب پرور انسان دی، همیشه د غریب خبره کوي، همیشه د غریب دپاره هغه اواز پورته کوي. چېرته هم چې د غریب خبره نو عمران خان کړې ده. نو دا لیډرشپ دی، دا د عمران خان دپاره د عوام په زړونو کې مینه ده. خو صرف موجوده لیډرشپ چې دی هغوی هم هغه سټراټیجي اپناو نه کړه، هغه لاره یې اپناو نه کړه په کومه لاره باندې چې د عمران خان صاحب ازادي ضروري ده. ګرانو عزتمندو، عمران خان مالا هیلث کارډ راکړی، په هیلث کارډ باندې ما د مور علاج کړی، ما د پلار علاج کړی. نو په تاسو کې چې چا هم د خپل کورنۍ هیلث کارډ یوز کړی، نو تاسو لا او مالا دا شرم پکار دی چې زه د یو کس په پیسو باندې
گو چې هغه د حکومت پیسې وي خو د دې نه مخکې حکومت غریب له خو صحت کارت نه دی ورکړی د دې نه مخکې خو غریب عوام ته کوم لیډر هم دا فیسیلیټي دا فایده نه ده ورکړې نو موږ له پکار دی چې موږ د عمران خان صاحب دپاره د خپل صحت دپاره د خپل اولاد د صحت دپاره او د پرامن پاکستان دپاره ودرېږو نو دا خود سخته طور باندې دا د حقیقي زادي ټایګرز دي دوی خصوصي طور باندې او خود سخته طور باندې میدان ته راوتي دي نو په دې میدان کې ورسره تاسو ملګري شئ چې د عمران خان ازادي ممکن شي فرحات خان له اجازت راکړئ پښتون غږ کې السلام علیکم पाकिस्तान जिंदाबाद ओके बड़ी मेहरबानी सर हाँ हाँ ठीक है वो वीडियो का कह रहा है कि जी बैटरी लो है तो ठीक है ना भाईजान